اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د درېمې څپرې اتلسم درس دی او د آل عمران سورې اووم نه یولسم آیت ورسره مرور کوي. د کلماتو ښه زده کړې دپاره تأویل د مراد د هغې والراسخون او کم چې پاخه دي لا تزغ کاږه مکړې وهب لنا او راکړه موږ ته من لدنک له طرف خپلنا الوهاب ډېر عطا کوونکی. انک جامع الناس بېشکه ته جمع کوونکی د خلکو یې. لا یخلف المیعاد نه ماتوي خپله وعده. لن تغنیه هیڅ کله به په کار را نشي کدأب حال د دوی داسې دی لکه حال او عادات. مفهوم دا دی چې حال د دوی داسې دی لکه حال او عادات. امید دوستان درس مده شوی، دوستانو سره شیر کړئ، عمل شي.